یو سړي ماته ویلي ول په دا موبایل کې قرآن پاک ویل جایز نه دی. ما ولولې ول ګوره په دا موبایل کې موږ دوی ګناوې کوو نو بیا تلاوت هم پکې کوې. ما ورته زه به تاته یو اسانه مثال درکړم. موږ دوی درواغ وایي ول هو کله کله راسه ویل کېږي. مال غیبت کوو ول هو بلکل یې کوو. مال بهتان وایي ول هو بلکل یې وایي. مال د دې دی مثال دی یو سړی په دغه خوله تا اوس غیبت هم وکړې ښکنځا دې هم وکړله بهتان دې هم ووایي دروغ دې هم وویل اوس قرآن پاک تلاوت کوې نو نه ده په کار چې ته چیش وکړې په دا خوله باندې ته قرآن ووایې. صحیح نو دغسې په کار خو نه ده چې ما تا په موبایل کې قرآن پاک ووایي ځکه موبایل دا د قرآن پاک دپاره دی نه دا د قرآن پاک دپاره دی نه. قرآن پاک الله ما تا ته راکړی دی خو بالفرض زه درته وایم ګوره یو سړی په دا کمره کې ناست دی په بله کمره کې بابا وادي دي اوس دی ویډیو کال میلاو کړي صحیح ویډیو بابا وادي ته ګوري د دې به ډېر لوی ثواب وي چې د بابا وادي ته ګوري. ایا که سړی ورسي مخامخ ورته ګوري په دې خبره ورته سر خلاصېږي. اسانه مثال درکوم نو لکه چې څنګه ما تا قرآن ته ګورو د دې څومره اجر دی په موبایل کې بیا غومره اجر نه دی. یو سړي ماته ویلي ول په دا موبایل کې قرآن پاک ویل جایز نه دی. ما ولولې ول ګوره په دا موبایل کې موږ دوی ګناوې کوو نو بیا تلاوت هم پکې کوې. ما ورته زه به تاته یو اسانه مثال درکړم. موږ دوی درواغ وایي ول هو کله کله راسه ویل کېږي. مال غیبت کوو ول هو بلکل یې کوو. مال بهتان وایي ول هو بلکل یې وایي. مال د دې دی مثال دی یو سړی په دغه خوله تا اوس غیبت هم وکړې ښکنځا دې هم وکړله بهتان دې هم ووایي دروغ دې هم وویل اوس قرآن پاک تلاوت کوې نو نه ده په کار چې ته چیش وکړې په دا خوله باندې ته قرآن ووایې. صحیح نو دغسې په کار خو نه ده چې ما تا په موبایل کې قرآن پاک ووایي ځکه موبایل دا د قرآن پاک دپاره دی نه دا د قرآن پاک دپاره دی نه. قرآن پاک الله ما تا ته راکړی دی خو بالفرض زه درته وایم ګوره یو سړی په دا کمره کې ناست دی په بله کمره کې بابا وادي دي اوس دی ویډیو کال میلاو کړي صحیح ویډیو بابا وادي ته ګوري د دې به ډېر لوی ثواب وي چې د بابا وادي ته ګوري. ایا که سړی ورسي مخامخ ورته ګوري په دې خبره ورته سر خلاصېږي. اسانه مثال درکوم نو لکه چې څنګه ما تا قرآن ته ګورو د دې څومره اجر دی په موبایل کې بیا غومره اجر نه دی. قرآن پاک الله ما تا ته راکړی دی خو بالفرض زه درته وایم ګوره یو سړی په دا کمره کې ناست دی په بله کمره کې بابا وادي دي اوس دی ویډیو کال میلاو کړي صحیح ویډیو بابا وادي ته ګوري د دې به ډېر لوی ثواب وي چې د بابا وادي ته ګوري. ایا که سړی ورسي مخامخ ورته ګوري په دې خبره ورته سر خلاصېږي. اسانه مثال درکوم نو لکه چې څنګه ما تا قرآن ته ګورو د دې څومره اجر دی په موبایل کې بیا غومره اجر نه دی.